السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دا وکړه چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. ملګرو تاسو ته نن ډېره خوندوره ویډیو راوړې ده چې څنګه کولی شو چې بغیر د کوم اپلیکیشن او د کوم کلب څخه خپل موبایل کې ویډیوګانې پټې کړو. ملګرو راځئ د ویډیو په طرف. ملګرو د ویډیو نه مخکې تاسو ته کوچنۍ غوندې غوښتنه کوم که چېرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی دا درسره سبسکرایب کړئ، په لایک باندې زور کړئ، هغه ځینې آل وهئ. ملګرو که لایک مو نه لایک یې هم کړئ. ها ملګرو راځو د ویډیو په طرف. ملګرو تاسو راځم ایکسپلیر ته. دې ته تاسو ته هم چې د شپېتو ویډیو په نوم فولډر چې دا ته ملګرو تاسو پټوم او هایډ کوم. ملګرو بیا به راشئ تاسو چې کله دا کوم فولډر غواړئ چې تاسې پټې کړئ کوم ویډیوګانې د مای فایلز ته به راشئ، فولډرو ته موبایل ته به راشئ. ملګرو شپېتې ویډیو په نوم فولډر چې دا یو دی. دا فولډر زه اوس هایډ کوم، پټوم یې. ملګرو چې کله تاسې کوم فولډر پټوئ صرف هلته زور په وکئ، بیا به د درو ټکو باندې کلیک وکئ، بیا به رینم باندې کلیک وکئ، بیا به د ویډیو نه مخکې داسې کیږي ټکی اضافه کړئ. ډاډو فسټ ټکی اضافه کړئ، نور ټکي غرض مه لرئ. بیا به رینم باندې کلیک وکئ. ملګرو دا فولډر اوس زموږ سره پټ شو. اوس هېڅوک نشي کولی چې دا فولډر څرګند کړي، شو کړي، دا ویډیوګانې وګوري. ملګرو دا ډېره ارزانه طریقه ده. ملګرو اوس ګورم ایکسپلیر کې چې شپېتې ویډیو په نوم فولډر شته که نه. ملګرو شپېتې ویډیو په نوم فولډر چې دا اوس نشته ملګرو، هایډ دا پټ ده، هېڅ چاته نه ښکارېږي، نه څوک دا فولډر اوس پټولی شي. ملګرو دا فولډر اوس موږ څنګه شو کولی شو، څنګه یې څرګندولی شو. ملګرو بیا به راشئ فولډرو ته. نه ملګرو چې کله تاسې راشئ فولډر ته بیا به هر څه ملګرو د دوه ټکو باندې کلیک وکئ، سیټینګ باندې به کلیک وکئ. ملګرو د شو هایډینګ سیسټم فایلز دا اپشن دا به ملګرو آن کړئ. داسې کله آن کړئ بیا به راشئ. ملګرو زموږ سره شپېتې ویډیو په نوم فولډر چې هغه ملګرو شو څرګند شو. بیا به دوه ټکو باندې کلیک وکئ، رینم باندې کلیک کړئ. ملګرو دا بیا ملګرو ډیلیټ کړئ نه رینم باندې به کلیک وکئ. ملګرو دا فولډر زموږ سره ملګرو اوس پیدا شو. اوس ملګرو ګورو ایکسپلیر کې دا فولډر اوس شته که نه. ملګرو دا دغه فولډر ملګرو شو څرګند شو. ملګرو دا ډېره ارزانه طریقه وه. بغیر د اپلیکیشن او بغیر د کلب څخه تاسو خپل موبایل کې ویډیوګانې پټولی شئ. ملګرو خدای دا وکړه چې دا ویډیو مو خوښه شوي. نور مو وخت نه ضایع کوم. د بل ویډیو په الله سپارم.